مینوالو هرکلی بیا تاسو په پروګرام کې وایو پروفیسر ډاکټر تواب مسرور صاحب موږ سره تواب شاه مسرور صاحب پروګرام کې موجود دی. امیر حمزه خان شینواري بابا رای په ژوند رای په شاعرۍ باندې خبرې اترې روان دي. راحقیقي نن شپږیشتم دین چې کوم دی هغه نمانځل کېږي او حمزه بابا وی جنګو کو جدل د ارمانونو په خپلو کې جنګو کو جدل د ارمانونو په خپلو کې ته ولې ګریوانه په دې منځ کې شو کېدلې او هېڅ نو خو عشق یوه پوښتنه درنه کړې وه هېڅ نو خو عشق یوه پوښتنه درنه کړې وه خو به چې جواب در څخه نه و تښتېدلې. خیر په جمالیاتو موضوع باندې خبرې اترې کېدې دا خو ډاکټر صاحب تاسو جمالیاتو کې بیا مختلف څلور پنځه چې کوم دي نو د پښتون حسن خبره شروع شوه خو جمال شو یا استیټک سین شو دا خو موږ صرف اورو د دې انټروډکشن باندې موږ چرم ځان نه دی پوه کړی. حمزه بابا په خپل شاعرۍ کې دا مختلف موضوعات چې کوم دي نو دا کوم اشعار چې ویلي نو د دغه نظریه او د دغه تصور لاندې لیکلي دي. خیر ای په بیا خپل هر چا په خپل تجربه وي خپل غوي خو جمال خو تاسو دغه کو خو حسن څه ته وایي ډاکټر صاحب دا هم ډېر شعرا دا لفظ لیکي خو ځان خو په یو کنه چې ډېر ښه تپوس مو وکړو خو ورسره دا یو معما قسم سیزم دی. صحیح جی ځکه چې لوی جمالیاتي مفکر والټر پیټر وایي چې حسن یو جامع تعریف نشي کېدای ځکه چې دا یو خصوصي باطني حس سره تعلق لري. صحیح جی نو یو مشهور مفکر رایب اصفهانی په خپل مشهور کتاب مفردات کې لیکي چې حسن هغه څیز دی چې موږ له راحت راکوي حز راکوي سکون راکوي. بالکل جی د دې په مقابله کې یا د دې تضاد چې دی هغه سو دی سو هغه څیز چې هغه انسان له غم ورکوي که دا غم دنیاوي وي که د آخرت وي که اخلاقي وي که اقتصادي وي که هر لحاظ سره وي خو انسان خفه کي. نو حسن مسرت شو او د دې تضاد چې دی دا سو شو یا هغه عمل چې انسان له غم ورکوي. صحیح جی نو مونږ چې دې تعریف لغوي معنی ته سوچ کړو نو هم مونږ ته دا خبره په ډاګه کېږي چې قرآن پاک هم دې خبرې د دې معنی تصدیق کوي. لکه په سوره بقره کې په یو ځای کې فرمایي الله تعالی چې ولونها تسر الناظرین یعنی د هغه متعلق خبره کوي چې د هغه زیړ رنګ به کتونکو ته تسکین بخي خوشحالي به بخي. نو د حسن متعلق خو دنیا ډېرو مفکرینو ډېر څه ویلي دي خو زه به په لنډو حمزه بابا باندې چونکې خبره روانه نو زه به حمزه بابا ته راشم چې حمزه بابا د حسن په باره کې څه ویلي دي چونکې د حمزه بابا د حسن په باره کې اشعار چې دي دا مختلف دي او خواره پراته دي او په شعر کې یو منطقي ترتیب ګران شي نو زما په خیال باندې هغه د حمزه بابا چې حسن کوم تعریفونه کړي دي هغه مختلف تعریفونه به زه ورته بیان کړم چې حسن غیر دی چې پرې ښکلي خوشحالېږي آینه کې چې ځان وویني مسکی شي. نو دا حسن غیر چې دی په دې تعریف کې یا د حسن د موروثي نظریې پلوي کړې ده یعنی مونږ ته حسن تعریف کړی دی خو په حسن تعریف کې مونږ ته د حسن موروثي نظریه بیان کړې ده او دې نه علاوه هم حمزه بابا د حسن د مشهوري نظریې د موضوعیت نظریې هغه کړې چې مړې غټې تورې سترګې لوی باڼه درازي وروځي. بالکل جی مړې غټې تورې سترګې لوی باڼه درازي وروځي بس داسې یو پیکر چې وي زیبا ګڼلی کېږي. په بل ځای کې د حسن تعریف لړ کې چې کې په حسن سر ته بیان کړم همدمه هیڅ ویلی نشم که پوهېږم نه پوهېږم. خو حمزه بابا د حسن یو ځانګړی تعریف یا زه به وایم چې معاشرتي طور باندې چې هغه کوم تعریف کړی دی یا
په نورو معنو کې چې پښتني اوسن کوم تعریف کړای دی نو هغه د دنیا د ټولو مفکرینو نه جدا دی. زه براندې سترګې او شډله ځواني اوسن ګڼم. بالکل جی. زه براندې سترګې او شډله ځواني اوسن ګڼم، نه نری املا لکه ویښته نه ټیټې مړې سترګې. بالکل جی. نو د حمزه بابا دین علاوه هم خو زما په ذهن کې اوس هغه اشعار مخې له نه راځي، خو د حمزه بابا چې د اوسن دا په شعر په ژبه کې کوم دا تعریفونه کړي دي نو زما په خیال باندې ما ته جمالیاتو په لړ کې کومه مطالعه کړې ده نو داسې افکار ما ته مخکې ته د بل چا نه دي راغلي. یو بل ځای کې ډاکټر صاحب هغه دا هم وایي که نه چې یو لاس په سینه شونډه ګوته په شونډو خورې زلفې ګویا وایي ستایم که چوپ نه شوې. ګویا وایي دا هغه دې ته په ادب کې محاکات نګاري ویلی شي چې دا د ښودلو سره تعلق لري. لکه زه به تاسو ته دا په عملي شکل کې وښیم، یو لاس په سینه بالکل جی ګوته په شونډو خورې زلفې، یو لاس په سینه ګوته په شونډو خورې زلفې. دې بلې مصرې ته لږ سوچ وکړئ. جی جی. ګویا وایي ستایم که چوپ نه شوې پریشاني ده. بالکل جی. او مخکې دوه دغه ته غشتي شو جی. نو دا اوس یو داسې محاکات نګارۍ او دومره ښکلی غوره مثال دی چې د دې بدل ما ته تر اوسه پورې په شعر او ادب کې نه دی میلاو شوی. بالکل جی. او دا ده چې بیا مختلف دغه چې په دې کې کم بیان شو که هغه وګورو نو د دې نه علاوه په حریت شو یا کامیت شو جمعیت شو ملیت شو دا هم په خپله شاعرۍ کې ډېر زیات دغه کړي. لکه جمالیات خو راغره شاعرۍ یو بیل حسن دی خو مختلف اړخونه هم دي. خو که دا وګورو نو ډاکټر صاحب د دې په شاعرۍ کې خو دې خو متاثره آلرډي د اوله خو دا خبره کوي چې یاره میرزا خان انصاري نه متاثر یم، بیا وایي چې یاره زه دغه نه خوشحال بابا نه بیا متاثر شوم. خوشحال بابا هم دا خبره ډېر راچدې کړې دي، خو ستاسو خبره چې هغه په مجموعي توګه باندې کړې دي. بالکل هغه زما خیال دا دی چې حمزه بابا چې کوم ملي احساس پښتنو له ورکړی دی هغه نښې نښانې هغه ثمرات نن سبا په پښتنو کې را بیداره شوي دي. صحیح جی. حمزه بابا پخپله په دې شعرونو کې وایي چې خپلې ژبې خپل تهذیب ته چې چا شا کړه ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا، اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. ځکه اوس دا نظریه پیش شوه چې یاره بنیادي تعلیم چې کوم دی نو دا په مورنو ژبو کې مورنو ژبو کې او دا هغوی پخوا په دې کار کړی دی. دی پخوا په دې باندې کار کړی او عملي کار یې کړی دی. د حمزه بابا تذکره ما کته هغه خپله دا لیکلي چې ایوب خان سره د یو مهم په شکل کې مونږ په ټرین کې تلو پېښور نه کراچۍ او بیا پېښور پورې. نو په دې ټرین کې د هرې صوبې نمایندګانو هغه وخت صوبه سرحد چې نن پښتونخوا ده ما نمایندګي کوله. نو ما نه چې ته څه غوښتنه لرې نو ما دا غوښتنه پیش کړه چې مونږ بچو ته د په مورنۍ ژبه کې تعلیم وکړی. ډاکټر صاحب دا ویل کېږي چې یاره دا په زهک صاحب چې کله دا په نصاب کې وړومبي ځل شامل که پښتو دا مو د حمزه بابا په بیانه شوی دي. بالکل دا خبره هم په خپله تذکره کې راوړې ده. خو د حمزه بابا د دې نه مخکې په دې باندې خبره وشوه چې د میرزا خان انصاري، خوشحال بابا، علی خان، کاظم خان شیدا، حمید بابا، رحمان بابا او داسې نور تر ننه پورې پښتنو شاعرانو قومیت نظریه، اولیاء د پښتونولۍ نظریه، د پښتو ژبې د اهمیت په اړه خپلو خیالاتو اظهار کړی دی. خو په دې لړ کې د حمزه بابا تفکرات، د حمزه بابا خیالات، د حمزه بابا شعري افکار یو ځانګړی حیثیت لري. نګه زه د قومیت په هکله به یو شعر دواړه ته وایم چې سر د ساحل په ګټو ووهه موج وی، څوک چې د خپل کام په لاره نه شو هغه ورک شو. څوک چې د خپل کام په لاره نه شو هغه ورک شو. کور کې مې د زړه که لږه برخه د کام شته دی ولې نو خاتم خو هم شامل دی په کعبه کې. بالکل جی. ته که ښه پښتون شوې نو انسان به شې، بیا که ښه انسان شوې مسلمان به شې.
بالکل جی پرېږده آینه زړونو کې څه ګورې او ځان به پکې ووینې حیران بشي. ډېر ښه جي. یو ځای کې دا خبره هم کوي چې ځان چې د ځان په غم کې ورک شي را پیدا به نه شي، هغه پیدا شي چې څوک ورک شي د ملت لپاره. نو دا ده چې هغې په شاعرۍ کې د غوریت او حریت ملیت دا دغه هم ډېر زیات لیدی شي جي. نو د دې وجه چې یاره د هغه شاعري خلک خوښوي او څوک راغي په مختلف موضوعاتو لکه اوس په کامیت باندې هم راغي پی ایچ ډي وشوه، په جمالیات باندې تاسو مو که صوفیانه شاعري که بیا وګورو نو هغه یو بیل شان پایږي، د اهل بیتو سره یو بیل شان هغې مینه ده. هغه باندې تقریبا تاسو په خپل هغه کې خبره وکړه چې زما لپاره به کوم موضوع بیا پاتې کېږي. نو تقریبا چې لوی موضوعګانې هغه ټول خلکو څېړلي دي، په هغه باندې تحقیق شوی دی. خو حمزه بابا په خپل یو شعر کې فرمایي چې لوستی دی اشنا که ځام ځایمه غاړه و دا پاڼه څه لږ نور یمه. نو ما د خپل پی ایچ ډي تیسیس اختتام هم په دې شعر باندې کړی دی او ځکه مې کړی دی چې د خپل جمالیاتي ټاپک لپاره چې کوم واړه ټاپکونه وو اجزا وو هغه به ما خپل تحقیق لپاره واخیستل او په هغه باندې به ما تحقیق شروع کړ او هغه پلټنه به ما شروع کړه. نو داسې افکار او داسې اشعار او داسې خیالات او داسې تصورات به ما له مخې لرال چې زه به په دې کې حیران شوم چې کوم راواخلم او کوم پرېږدم. نو اخر کې ما خبره په همدې باندې را لنډه کړه چې تر څو پورې چې پښتو ژبه او ادب او پښتانه موجود وي نو حمزه بابا باندې کار او حمزه بابا افکارو خلاصېدل نشته وي. نو ځکه ما وویل او چې څومره کار پې کېږي دومره پکې نور کار نور پیدا کېږي. لکه جمالیاتو باندې تاسو را مختلف موضوعات بیان کړي، په دې باندې شو یا په د دې په پښتونیت باندې شو، داسې ملیت شو، کامیت شو، یا دی چې په خپله د خوشحال بابا کمې نظریې راوچتې کړي دي او په هغې حمزه بابا کم مقالې لیکلي دي او کم کار په غونچه کې شوی دی هغه یې لیکلی دي. نو که دې ته وګورو زموږ پښتو ادب ډېر زیات وسیع دی او په دې کې نور هم د کار او د ریسرچ ضرورت دی، که داسې نه راځي؟ بلکل پښتو ادب او پښتو ژبه ډېر زیات وسعت لري او دا زموږ خوشقسمتي ده. جی جی د پښتو ژبې خوشقسمتي ده چې پښتو ژبې او پښتو ادب له خدای پاک داسې مینان ورکړي دي چې هغه خوري خپله اغوندي خپله په خپل چوکاټ کې په خپل چوپان کې اوسېږي او کار پښتو له کوي. او بیا په دې پښتو کې داسې لوی لوی مینان، داسې لوی لوی شاعران او ادیبان لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، امید بابا، علی خان، غنی خان او بیا په خاصه توګه باندې حمزه بابا پیدا شي چې هغه ټول ژوند پښتو ادب او مختلف موضوعاتو باندې خبرې. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو د راتګ، ډېر خوشحاله شو تاسو نن موږ له ټایم راکړو چونکې زموږ ټایم هم لږ پاتې دی او د نه پس به د 10 بجو نه پس محفل پروګرام چې په حمزه بابا باندې کوم د پی ټي وي نه یو ډېر مشهور پروګرام دی خپل مینوال ته وړاندې کېږي. خو دې وخت کې حمزه بابا یو کلام د هې طرف ته ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه. انشاءالله بیا به م راځئ، دا لویه موضوع په دې به بیا هم که خیرې خبرې ترې کېږي. ډېره مننه ستاسو توجه راکولو، یوه نړۍ مننه. بلکل جی ما له به هم اجازت راکوئ او حمزه بابا وی دا نوې ستم او که کرم مې د سیاد دی